السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو زه سمیع الله صافی یم او تاسو ګورئ ټیک پښتو یوټیوب چینل. غواړم په نننۍ ویډیو کې تاسو ته وښیم لکه څنګه د سپوږمۍ په شان عکس چې جوړوئ، لکه د سپوږمۍ خواته چې ولاړاستئ یا مون لایټ چې ورته ویل کېږي، نو هغسې عکس موږ تاسو نن جوړو او غواړو دغې طریقې یاده کړو. نو ډېر اسانه جوړیږي. مثلا کوم کمپیوټر او فوټوشاپ ته پکې ضرورت نشته، غواړو خپل موبایل کې هغسې عکس جوړ کړو. نو راځم دغه طریقه تاسو ته ښیم. مخکې له دې چې دغه طریقه تاسو ته وښایم، که تاسو زموږ چینل ته نوي راغلاست او دغه ستاسو لومړی ویډیو ده چې زموږ ګورئ، نو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو هره ویډیو تاسو ته ژر در ورسیږي. نو ګرانو ملګرو راځو. لومړی پکسارټ اپلیکیشن ته ضرورت لرو. تاسو باید پکسارټ اپلیکیشن ولرئ او دویم ورپسې فوټوروم چې دواړه پلی سټور کې شته، د پلی سټور څخه ډاونلوډ کولی شئ. دغه نومونه دي لاندې چې تاسو ګورئ، پکسارټ دی او دا فوټوروم. نو دغه دواړه تاسو کولی شئ پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. نو راځو ګرانو ملګرو، تاسو ته دغه طریقه نن درښیم. نو لومړی سر کې به تاسو خپل پکسارټ خلاص کړئ. پکسارټ کلیک کړو. کله چې پکسارټ خلاص کړو نو تاسو ته دغلته د جمع علامه ښکاري، تاسو په دې د جمع علامې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو دلته کتلی شئ، هلک لاندې راشئ، نو دلته تاسو ته رنګونه ښکاري. تاسو ګرانو ملګرو کتلی شئ دا رنګونه دي. نو تاسو به په دې لومړی رنګ باندې کلیک وکړئ، دلته په دې لومړی په دې رنګونو باندې کلر بیکګراوند په دې به کلیک وکړئ او بیا به تاسو راشئ ګرانو ملګرو سپین رنګ به انتخاب کړئ. کله چې سپین رنګ انتخاب کړئ لږ صبر به ورته وکړئ. کله چې صبر وکړو نو تاسو دغلته راځئ پکسارټ کې دلته لیکلي چې شیپ ماسک، نو تاسو دغه هم درښیم. نو تاسو به په دې شیپ ماسک باندې به کلیک وکړئ او تاسو به لومړی سر کې تیار دغه انتخاب شوي دغه د دایرې علامه په دې به تاسو کلیک چېرته په دې کلیک نه وي نو پتې به تاسو ته کلیک وکړئ، خو دا تیار مخکې نه کلیک شوی، نو بیا به تاسو په دې بیکګراوند باندې کلیک وکړئ. په دې بیکګراوند کالر باندې به کلیک وکړئ او تاسو به تور کالر انتخاب کړئ. تاسو دغلته رنګونه ډېر دي، نو ما پکې دغه انتخاب کړی هغه تور رنګ، نو تاسو هم تور رنګ انتخاب کړئ او اوکې کړئ. نو دغه دلته تاسو ته دغه اوپیسیټي ښکاري، دغه اوپیسیټي به تاسو زیات کړئ. په دې به تاسو کلیک وکړئ او دا به داسې زیات مکمل به تر اخره پورې ورسوئ. بیا چې کله تاسو اخره پورې ورسوئ ګرانو ملګرو، نو تاسو ته دغه پورته دغه ټیک مارک علامه ده، په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو راځو ګرانو ملګرو دویم مرحلې ته. دلته موږ سره افیکټ شته دی، نو راځم په دې افیکټ باندې کلیک کوم. په دې افیکټ باندې مې چې کله کلیک وکړو نو ګرانو ملګرو دلته موږ سره یو افیکټ دی د بلر په نوم، بلر. په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې بلر باندې کلیک وکړو لومړی سر کې موږ سره بلر راځي، په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو بیا به تاسو ټیک مارک علامې باندې پورته کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو صبر ورته وکړو. کله چې دغه اوکې هم کړم، مثلا ټیک مارک علامه انتخاب کړم، نو تاسو به راشئ دلته یو عکس ورته انتخاب کړئ. خپل موبایل نه تاسو کوم عکس چې جوړول غواړئ هغه عکس به انتخاب کړئ ورته، نو تاسو به راشئ. تاسو ته ځای درښیم، د دې څخه به تاسو اټپوټونه خپل عکس انتخاب کړئ. دلته راځو ګرانو ملګرو خپل عکس راوړو، چې ارزي کې ستاسو عکس وي نو هغه ځینې خپل عکس راوړلی شئ. نو زه عکس راوړم ورته یو دانه. کله چې مو عکس انتخاب کړو نو دغه عکس دی ګرانو ملګرو، مثلا دغه عکس دی، زه غواړم دې څخه هماغسې لایټون والا عکس ورته جوړ کړم. تاسو هر قسم عکسونه کولی شئ، چې جوړ کړئ. او زما دغه یو عکس دی، غواړم دا عکس جوړ کړم، نو تاسو به بیا څه وکړئ ګرانو ملګرو، وبښئ. کله چې دا بیکګراوند دیزي پورې جوړ کړو نو تاسو به راشئ دغه فوټوروم اپلیکیشن ته، په دې به تاسو کلیک وکړئ چې تر څو دا عکس ما پنجې کړی نه و زیات وبښئ ګرانو ملګرو. دلته به تاسو سټارټ فرام فوټو باندې به کلیک وکړئ. تاسو به خپل عکس ورته انتخاب کړئ، لږ صبر ورته وکړئ د دې دا بیکګراوند ختم شي. موږ په پکسارټ کې هم د دې بیکګراوند ختمولی شو ګرانو ملګرو، خو هلته په صفایي سره بیکګراوند نه خلاصې نه صفا کوي. مثلا دا بیکګراوند ښه نه پاکوي، دغه ستاسو د بدن کوم برخې چې دي، مثلا ستاسو دغه ابجیکټ یا دغه عکس چې دی د دې دا برخې بلر پاتې کېږي، نو صفا نه ښیي. نو کله چې تاسو دغه انتخاب کوو د دې بیکګراوند ختم شو نو تاسو دلته په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې چې موږ کله کلیک وکړو نو لږ صبر ورته وکړئ. بیا تاسو پورته ګورئ چې د شیر علامه ده، په دې شیر علامه باندې تاسو کلیک وکړئ
او بیا دغلته سیف ګالري باندې به تاسو کلیک وکړئ تر څو دا عکس تاسو سره سیف شي. دا عکس مو سره سیف شو. اوس بیرته راځو خپل پکسارټ نه او اوس اډ فوټو باندې کلیک کوو. تیار موږ سره دا لومړی ځل کې هماغه عکس راغی چې کوم یو موږ بیکګراونډ لرې کړی و. بس دا عکس موږ انتخاب کړی. د دې بیکګراونډ اوس ګرانو ملګرو تاسو ګورئ چې د دې بیکګراونډ نشته. کله چې د دې بیکګراونډ نه و نو تاسو دا عکس په خپل ترتیب سره داسې غټ کړئ. کله چې غټ شو نو تاسو به بیا څه وکړئ ګرانو ملګرو، تاسو به دې باندې یو افیکټ اپلای کړئ. نو تاسو به دغه لږ دې خوا تاو کړئ، دغه مینو تاسو به لږ دې خوا ته تاو کړئ. تاسو داسې به راغلی نو دلته موږ سره افیکټ شته. تاسو ته ښایم دغه افیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کوم افیکټ چې زه تاسو ته ښیم هغه افیکټ به تاسو کلیک کوئ. نو دا خو به داسې لږ راته کله چې م راتاو کړو نو تاسو به راشئ بیا دغه کالرز ته. کالرز ته چې کله راغلی نو تاسو باید دغه کالرز به همداسې لږ دې خوا راشئ او دغلته بلیک اینډ وایټ شته. نو په دې بلیک اینډ وایټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو به بیا کلیک وکړئ دوباره په همدغه چې سیټینګ راشي. نو کله چې سیټینګ راغی نو دغلته تاسو ته دا اماونټ ښکاري. نو په دې به تاسو دغه به صفر ته ښکته کوئ. ټول به صفر ته راوړئ تر اخر سره پورې صفر کوئ. کله چې صفر شو نو تاسو به دې پورته علامه په ټیک مارک باندې بیا کلیک وکړئ. کله چې م کلیک وکړو نو دا عکس به لږ کوچنی کړئ. عکس به کوچنی کړئ. عکس به دغسې کوچنی کړئ او دلته بیا داسې برابر کړئ. کله چې دا عکس دومره برابر شو نو بس تاسو بکس پرېږدئ چې دومره برابر شو او تاسو به پورته ټیک مارک علامې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو تاسو به بیا راشئ. تاسو ته ضرورت دی چې تاسو بیا یو افیکټ ورکړئ. نو دلته افیکټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په افیکټ کلیک وکړو نو تاسو به دلته بیا راشئ سیمپل افیکټ ته. د سیمپل افیکټ باندې چې کله کلیک وکړو نو اخر سر ته لاړ شئ. اخر سر نه دې خوا ته که راشئ نو ډېر ښه راځي. نو تاسو ته ښیم داسې دی چې خلک جوړوي. ګورئ نو دا ډیزاین کې مخیر د خوا نه دریم افیکټ دی. ګوره څومره ښایسته ښکاري. دې کولی شي چې په دې اړه مې داسې هم صف کړئ او دې خوا ته نور راشو په دې داسې هم صف کړئ. ګورئ هر رقم ښایسته ښایسته دي. زیړ دغه دا وګوره زیاتره ملګري داسې خوښېږي داسې ډیزاین کې. دا ډیزاین مشهور دی او تاسو ته نور ډیزاینونه ښیم کوم ډیزاینونه چې مشهور دي او خلک یې جوړوي. نو تاسو به لږ دې خوا ته راشئ، نور هم دې خوا ته راشئ. کله چې دلته راغلی نو دغلته VIN4 یې لیکلی ورسره. نو په دې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو نو دغه ډیزاین ډېر مشهور دی او هر څوک په دغه ډیزاین کې جوړوي. هغه تېر ډیزاینونه چې مې درته وښودل هغه او دا هم او دا ډیزاین هم شته. نو زموږ مشهور ډیزاین کوم یو ته چې کار کوو مثلا زموږ مشهور ډیزاین دغه دی چې ډېر خلک په دې جوړوي. نو کله چې دومره جوړ شو ګرانو ملګرو ستاسو عکس اماده دی. تاسو کولی شئ دا نور سیف کړئ. سیف به تاسو څنګه کوئ؟ په دې به تاسو کلیک وکړئ په سیف علامې باندې او دا به تاسو سره سیف شي. دلته کلوز اپشن تاسو ته راځي دغه کلوز ووهئ. دا عکس تاسو سره سیف شو. په یو طریقې سره خو سیف شو. اوس کولی شئ هغه تېر ډیزاینونه چې نور شته دلته لکه دا ډیزاین هم زما خوښ دی په دې بیا کلیک وکړه. مثلا په یو کلیک سره تاسو ډیزاینونه کولی شئ. دا ډیزاین هم ما سره ثبت کړه. دا ډیزاین هم ما سره ثبت شو. کولی شو دغلته نور ډیزاینونه هم انتخاب ورته. هر ډیزاین چې ستاسو خوښ دا ډیزاین هم دی. دا ډیزاین هم دی. همدغسې نور ډیزاینونه هم شته. تاسو کولی شئ چې انتخاب کړئ دغلته ورته هر ډیزاین چې ستاسو خوښ وي. او کوم ډیزاین چې مونږ او تاسو انتخاب کړه هغه VIN4 ورته ویل کېږي. دغه افیکټ تاسو اپلای کړئ نو دغه ډیزاین به تاسو ته ورکړل شي ستاسو عکس ته او تاسو به کولی شئ خپل عکس ذخیره کړئ. نو دې سره هر عکس تاسو کولی شئ چې دغسې جوړ کړئ، ښایسته یې جوړ کړئ او کولی شئ په خپل پروفایل ولګوئ، د خپل فیسبوک په پروفایل ولګوئ، انسټاګرام په پروفایل ولګوئ، د ټویټر او دغسې نور د ټیک ټاک کې هم لګولی شئ. نو ډېر ښایسته عکس داسې راځي. دې ته مونلایټ عکس ویل کېږي ګرانو ملګرو. نو تاسو کولی شئ په دې طریقې سره په اسانۍ سره جوړ کړئ. که دغه ویډیو ستاسو خوښ شوي نو په کمنټ مونږ ته ووایئ چې دغسې ویډیوګانې مونږ نور هم جوړ کړو. که چېرته خوښ شوي نه وي هم تاسو ووایئ مونږ ته په کمنټ کې چې دغسې ویډیوګانې مونږ په آینده کې جوړ نه کړو. او که خوښ شوي وي نو لایک او کمنټ مه هېروئ او زموږ د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ ټیک پښتو یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او حال انتخاب کړئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ته زر ورسېږي. نو تر بلې ویډیو ښې چارې د الله په امان.